زه تاسو ته جوړوم چې څنګه اپ جوړو اپ بس دا جوړو چې بس یو اکټیویټي به موږ سره ټیک ده او په دې اکټیویټي کې بس سی وی په دې اکټیویټي کې به دیزي کې وی فرست نیم نو دا څه شی شو تاسو په خیال ټیکسټ ویو دې بس شی وی last name صحیح ده او دا څه شی شو edit text او دا څه شی شو دا edit text شو صحیح ده دلته کې بس فرست نیم لیکم دې کې بس لاست نیم لیکم لیټ سے محمد عابد اوس دین اخته زما دو بټنې پکار دي خو چونګه دا لینیر ورټیکل لی اوټ ته نو که زه بټن پلیس کوم نو په یو رو کې به یو بټن راځي کبل بټن پلیس کوم به هغه لاندې راځي صحیح ده کنه خو زه دا څه کول غواړم چې یو بټن دیږي کی وی او بل بټن دیږي کی وی صحیح ده په دې بټن کې به لیکلي وی کمباین او په دې بټن کې به لیکلي وی کلیر ٹھیک ده کمباین بس کوي د دې زنه به دغه اوچت کی فرست نیم او لاست نیم یو ځای به کی او موږ سره وخت یو بل ټیکسټ ویو وی آی کې موږ سره ډسپلی کو فل نیم صحیح شو خبره اوس کومه د سه ورټیکلی راځو نو ګوره دام یو د خدا بټنې دوه دي نو دا د څه نشه پلیس کوله دره پر وونګه سکو دره پر وونګه یو بل لینیر لی اوټ اخلو او هغه لینیر لی اوټ بسنګي هوریزونټل وي یو هم سره اوورال لینیر لی اوټ دی کنه ورټیکل په هغه لینیر لی اوټ کې بدابم یو دیزه کې به یو بل لینیر لی اوټ وي خو به هوریزونټل وینو کې پته پکې دوه بټن پلیس کې او پکې درې پلیس کې په یو لی اوټ کې دنه بل لی اوټ واغستو پوه شوي کنه پوه شي په دې ځای باندې اوس راځو دا ډیزاین کوو دې ځکه نو موږ سره لینیر لی اوټ ته او څنګه لري دا ورټیکل دی نو سره له مدلته او دې ځنه ما یو ټیکسټ ویو روچه ده که صحیح ده او دې ټیکسټ ویو ته ما ټیکسټ ورکو فرست نیم ټیک شو دینه په زما اډیټ ټیکسټ پکار دی نو دا ما روچت کو دې ځای کې پلیس نو دا اتوماتیکلی دا غیر لاندې راځي صحیح ده او د دې دا ختم کو او د دې په ځای به هینټ ورکو فرست نیم ټیک شو دینه پس یو بل ټیکسټ ویو پکار ده او د دې ټیکسټ بس شي لاست نیم ټیک شو او دینه پس یو اډیټ ټیکسټ پکار دی او دا بس شي د دې هینټ لاست نیم صحیح ده کنه او زما بټنې پکار دي دغه شانته هوریزونټل اوس ګوره که زه لیاوټ نه لرم نو زه دلته دوه بټنې را پلیس کوم دا ما یو بټن پلیس کا چونګه دا میچ پیرنټ ته دا به زه ریپ کانټینټ کما ورت به څه کما ریپ کانټینټ به کما ټیک شو او زه یو بل بټن پلیس کوم نو بل بټن ته سره ساید بای ساید نشه پلیس کوله هغه بیا دینه بر راځي یا به دینه خط راځي ایون کاغه هم ریپ کانټینټ وي په دې خبر باندې پوه شوي نو ډیره پرونګه د سکو چې دا ما ډیلیټ کا دا بټن ما ډیلیټ کا او دا بټن هم ما ډیلیټ کا دا یې سری کړی دي لی اوټس او دا یې سری کړی دي لینیر لی اوټ هوریزونټل نو دا ما دې ځای پلیس صحیح ده نو دا اصل کې سوکل ټولز یې کابو ګوزا ټولز یې ما کابو کوا بس دا هاید ریپ کانټینټ کا فعل خو پکې څه نشته کنه نو که تاسو دې ځکه یو ګوري یو مثلا دا اوټر موست لینیر لی اوټ دا روټ ته زونګه او روټ همیشه یو وي په پورا ډاکومنٹ کې او پای کې دنه دا لینیر لی اوټ ته خیال هم دی او په دې لینیر لی اوټ کې فعل هل څه نشته خو اورینټیشن یې څه دی هوریزونټل دی که تاسو دلته کې دا سټرکچر وګورئ دا کنټینر دی او ما ورټیکل لینیر لی اوټ او دا هر څه پس کې دي
هم په دې کنټینر کې دي ایون چې کوم دا لینیر لی آوټ دی دا هم په دغه فرست کنټینر کې دی نو اوس چونګه دا لینیر لی آوټ دی چې ډېر وړو کې نو زه اکثر کده کې بټن پلیس کوم نو هغه دې کې صحیح نه پلیس کی صحیح ده ګوره دا اوس په دې لینیر لی آوټ کې دنه نه ده this is outside the linear layout دا اصل کې په دې اوټر کنټینر کې ده دې ځکه هم تاسو ته پته ولګي ګوره دا لینیر لی آوټ دی کنه بس دا دې کې ختم شو او بټن دې نه بهر ده نو دا به د سیو کو دا بټن زه ډیلیټ کوم او دا بټن ما راوغست نو دلته نه بلکې زه به دی لینیر لی آوټ ته پلیس کوم خیال هم دی ورته دې ځکه نو دا اوس په دې لینیر لی آوټ کې ده خیال هم دی ورته دا ایرو هم وسره جوړ شو هغه ټری لایک سټرکچر ته جوړیږي خو ته هم سکړی ټول ځای کا وکړې دی د ویټ آی تھنک 1 ملو شو دا ویټ وزته اخوا کما صحیح دی کنه نو اوس یو بل بټن نمبر اوچت کو د سره په دې سیټ کې پلیس کو نو هغه هم په دې لینیر لی آوټ کې رااله مطلب ته دې ځکه پلیس کولې شي او دا ځکه کې پلیس کولې شي نو د سیبو کو د دوانو ته ویټ 1 ورکو نو وظیفه ایکوال یا غزه خپلو کې تقسیم کی صحیح شو خبره اوه سوري نو تاسو سکته شي چې دا سره دوه بټنز راځي ټیک ده دا ټیکسټ به چینج کو دا به وو کمباین او دا به وو کلیر ټیک شو او اخره کې زموږ یو بل د دې لینیر لی آوټ نخکته د دې لینیر لی آوټ نخکته څه پکار دي یو بل ټیکسټ ویو پکار دی دا زه ټیکسټ ویو ځکه علامه چې په دې کې خو موږ لیکل میکل نه کوو کنه دا وجه چې موږ ته ریزلټ خي صحیح شو خبره او حاضر صاحب بدل کې زه فل نیم ولیکم خو اوس دې ټولو ته داسې کو چې مینینګفل آیډیز ورکو د دې د آیډي ضرورت شته نشته ځکه چې په دې موږ اکشن نه پرفارم کوو خو د دې شته کنه زه به دې نه روچتم ټیکسټ نو دا زه وایم ایډي edit text the para normally ed use comma first name ٹھیک شو او دته به ed last name ټیک شو لا او دته id ته ضرورت شته yes شته دا چې دغه به موږ سیټ کوو دته به زو ما ټیکسټ ته normally tv وایم سیده شوم دلته پته لګی چې ټیکسټ کم یو دی او ټیکسټ ویو کم یو دی او دا خو بټنز دي نو دا به زو ما btn کمباین او دا به ما btn ټیک شو او دا اپ به یوزل لانچ کو کته زو دا فردر لګ دا کول غواړي نو دا ټیکسټ سایز سیوا کې د ټیکسټ ویو yes صحیح ده ورګه ګورو چې څنګه ښکاري خانم دا مجرورو کنه فرست نیم او دا edit text بیا last name او بیا edit text او دا clear او combine بټن دی او دا full name دی صحیح دی کته یاره چې دا د لګ د سي prominent شي دا text size سیوا کې دا چې کوم labels دي text views چې کوم دي نو text size let's say 18 sp او bold کا ټیک شو د دې text size هم 18 کا او بولډ کا اټالیک کولم شي صحیح ده سیملرلی دا چې کوم دی دام 18 کا او بولډ کا ټیک شو او کپته ورل مارجن ورکینو مارجن هم ورکول شي لکه لټ سم چې دا دوانه بټن چې کوم دي نو دا برنه لګه فاصله والی نو بجای دا چې یو بټن ل مارجن کوم زبا مکمل لینیر لیاوټ ل مارجن او پورا لینیر لیاوټ برخته شي پوه شي به خبر دا لینیر لیاوټ ما سلیکټ کو خیلم دی ورته او د سره all properties راځي شي دا view all properties او سم پکار دی مارجن او د ټاپ نه والا څومره واخله let's say 10 dp صحیح شو نو کزه یو بټن ورکونو به ما دوه بټن د پارا سیټ کولو خو بجای دا چې ما مکمل لینیر لیاوټ خطه کونای کی چې هر څه دی به خطر راشي ټیک شو خبره باقي دوم دغه شانتی وی البته دا هم لک خطه کو
10 dp صحیح شو خبره او دا به هم لګ راخته کو 10 dp اوس یې ګورو چې څنګه ښکاري ټیک شو اوس لږه گزاره وکړه لږه دلته مو لیکلو عابد او دلته کې مو لیکلو علي چې کمباین کم نو سبا کېږي دلته کې به عابد علي ښکاري شي او چې کلیر کم نو دا هم کلیر شي دا هم کلیر شي دا هم کلیر شي صحیح ده نو اون کلیک د دوه لپاره ډیفاین کوو اون کلیک چرته ډیفاین کو XML کې لیټس سے دا کلیر بٹن دا د دې اون کلیک کې سو کا پروسیس وکا او دا چې بل کم د دې اون کلیک کې سو کا پروسیس آسانه طریقہ alt enter نو دا پروسیس بچرته کریټ شي مین ایکټیویټی کې alt enter create process ٹھیک ہے دا آرگومنٹ ته دا ما کلیک دا پروسیس راړو خو اوس چونګه بٹن دو دي نو کتل وړي نو if هم یوز کول شي او switch هم یوز کول شي نن به switch سره view.get id ٹھیک ده کیس کسوي r.id.btn clear نو مطلب دلته کې موږ د clear د لپاره کوډ کوو او که کیس وی r.id.btn combine دلته کې بسره لپاره کوډ کوو combine لپاره نو پہله combine لپاره کوو clear کول خاصه غب شپ ته سیده اصل کار په combine کې دی خاموم بس combine کوو دا ټیکسټ نو دې لپاره زما دا ویجټ هم پکار دی او دا ویجټ هم پکار دی نو دا دوه edit texts دي لکه زه object declare کوم edit text په کلاس کې دنه ed first او ed last صحیح ده او ریزلټ به چا تر ډسپلی کو د ټیکسټ ویو کې نو دا لپاره زموږ ټیکسټ ویو پکار ده ټیکسټ ویو ټي وی لیټس سے فل alt enter ټیکسټ ویو هم امپورټ شي دا unused imports دي پرون دا موږ یوز کړو نه ضرورت نشته خداون کریټ ته نو ed first spelling غلط ته find view by id r.id.ed first name all the first name مالی کله ed last find view by id r.id.ed last name او بل څه پکار دی tv full find view by id r.id.ed ed نه دا text view دی tv full name clear شو خبره دلته زموږ سره ټایپ کاست نه تاسو سره والته انټرنیټ سټوډیو 2.2 مسله ورته دا اوس چې کوم دا لیټیسټ راغلی دا 3.0.1 دی کې ضرورت نه راځي صحیح ده دغه ټایپ کاسټینګ دی اتوماتیکلی الټ انټرنلی کوي بس هغه وی کنه دې ځکه به سره ایډټ ټیکسټ لیکي او نو دی وی چې دا ریډنډنټ دی is redundant مطلب د دې ضرورت نشته هغه انډرسټوډ دی هغه ته صحیح ده نو دا پکې یو پلس پوینټ دی ایون کورټلن چې یوز کینو دا لاینز پکې موږ سره لیکو نه هغه اتوماتیکلی بایندینګ کوي بس هغه ته پتی صحیح ده یو بل لایبرری ملاوي کې ته بټر نایف وای نو هغه سره دا اتوماتیکلی میپینګ کیږي سر بیا اوس سر موږ ټیکسټ ویو یا ایډیټینګ په سیم نیم سره ول سر بیا خو امبیګویټی پیدا کیږي مثلا په سیم نیم نشه راغسته سر او ټیکسټ او دا ټیکسټ ویو سره بیا نه ویریبل نیم سیم نشي کېدی لکه لیټ سے ګورا د دې مطلب دا دی چې د څه کې int x او bool x boolean x ولی صحیح ده دانش کوی variable x is already defined in the scope ناغه ډیټا ټایپ ته خو نه ګوري هغه دی variable names ته ګوري کلیر شو خبره نو دا لکه لیټ سے ته چې دام ed first او دې تم ته ed first نو د سنې شو کوله variable names unique پکار دي خام نو
کمباین ته راځو د کم ځای نه به ټیکسټ راوچتو د دې ځای نه څنګه به راوچتو د دې څه نوم دی ed first dot get text خو دا get text ما ته څه راکوي editable یو object راکوي دا موږ بیا string ته convert کوو لکه درته ته direct string نه درکوي صحیح ده که نه get text dot to string نو دا اوس string ته convert شو home او دا وز یو variable ته assign کما let's say string first نو په دې لاین کې موږ څه وکړل چې کوم edit دا assignment operator دی کنه دا په پیله دا سایډ حل کیږي نو موږ څه کوو دا چې کوم edit text دی په دې کې عبد لیکل دا ما راوغستو او دې variable کې مې store کو similarly string last is equal to ed last dot get text dot to string دلته کې last رالو اوس پلس په جاوا کې کته د strings ترمنځ یوز کینو concatenation کوي صحیح ده نو دې کې کزه د سیو کوم چولي کوم first plus last نو دینه وسه ملاويږي ټیک ده خدا به موږ یو variable ته assign هم کو let's say that موږ string full first plus last او څه ته به assign کو سر دا کوم یو statement کې نشو کولای سر دا string full او edit text نو text اول سره او string ته convert کو سر plus کولای شو ټیک ده خو اوس دې کې څه کسانی چې نه پوي بیا کنه صحیح ده tv full dot set text full صحیح ده څه आइडिया क्लियर شو کنه ته پوه شو لګا موږ اصل کې سټپ بای سټپ کار کوو چې کله ټیچینګ کو ازه هو چې کله موږ ډیولپمنٹ کوو بیا په یو لاین کې چې څومره زیات کار کیږي هغه موږ کوو یس ها خدا دا کومه بټین د پاره موږ کوډ کو کمباین د پاره کلیر کله نشته ټیک ده ها دلته کې مولي کولو لیټ سي عابد او دلته کې مولي کولو علي او چې کمباین کلیک کوم نو دلته کې سره عابد علي ټیک ده اوس کزان چې ترمنځ سپیس راشي نو هغه سپیس به کم ځای ورکو د فرست او د لاست ترمنځ به سوکو یو empty string به کنکیټ کو کلیر شو خبره اوس دوباره ایگزیکیوټ کا دا کمباین عابد سپیس خان ٹھیک ده ها اوس کله لګی سنوي نو بیا بس راځي صرف خان راځي او کله دې کې سنوي نو بیا بس راځي empty string ملاوي نه نو زم نه د سې د نوي کله لګی سنوي نو دلته یو error خو چې لکه please provide first name په خبره باندې پوه نو دې ځنه چې کله زه دغه اوچت کما هغه چرته راځي دلته راځي کنه نو زه دا دې چې کوما زه یم چې if first dot is empty که first سوي empty وي دا first اصل کې دا string دی کنه نو سو کا ed first dot set error ed first edit text دی کنه پای کې یو error شو کا او پای کې ورته میسج ورکا please provide first name ټیک شو او دې نه ریټرن شه ریټرن څه کار کوي دا فنکشن نو واپس لاړ شي کاغه نه پستا سو کوډینګ کړي بیا باندې ایگزیکیوټ کیږي ریټرن بس واپس ختم دا باندې ایگزیکیوټ کیږي ٹھیک ده اوس ګورې دې کې څه کمال دی یار دا انسټنټ رن باون کو د بجلی پړک دغونه او بار بار دا وستو اوس ګوري ما څه نه دی لیکلی کنه کمباین
دا سره پلیز پرووایډ فرست نیم دا ایکسکلیمیشن مارک هم راغلی دا صرف او صرف د یو لاین لیکلو سره دس لاین سره ed first dot set error please provide first او return شنو means دا مخکې کوډ ایگزیکیوټ نشو ټیک شو similarly هم دا کار به څه د پاره وکړو if last dot is empty نو څوک ed last dot set error please provide last name او دې ځنه هم څوک ریټرن شه نو که دې ځنه نه ریټرن شي هغه تا ورکړې نو بیا به کدی کې نه دی نه ریټرن شي لانچ کو کنه نو په انسټنټ کې دا فائدہ راځي بس دا به زر دغه شي تا نو بار بار د جنی موشن ته پوس نه کوي I think چې لانچ شو او لانچ شو دلته کې مولیکولو عابد نه دی لانچ اوس لانچ شو ټیک شو پلیز پرووایډ لاست نیم او چې دام زه پرووایډ کما اوس به هم تاسو ایرر نه خی عابد علي کلیر شو اوس ګورم فرست راوغښتو کنه وخت چې تا کوم خبره کوله هغه ما د سیم کوله چې په یو لاین کې ټي وی فول ډاټ سیټ ټیکسټ ed first dot get text plus space plus ed last dot get text dot string دا هم dot to string نو په دې یو لاین کې زموږ ټول کار کېدو خوده کې بیا تا error checking او دا هیڅ نه شو کوله blank تا نه چک کوله ټیک ده کنه لکه بس دا موږ کمنټ کو دې سره زوم کار کې خواګین دغه بیا لیمیټیشنز وی صحیح ده نو ځکه ما دا د سينو کولو چې دا بس ډایرکټ دا خو بیا آسان کارو نو یو کوشش وکړو چې ځان مت خلاصوي نه چې تاسو چې بس بيخي او کنه دا وړي خبرې دې د خیال ساتي اچھا اوس راځو کلیر ته د کلیر کار آسان دی بس ولګه ed first dot set text او اسم نه دا ډبل کوټس خالی پرې دی ed last dot set text blank او tv full dot set text empty ټیک شو کلیر شو ها اوس دې کې یو بل پوینټ هم تاسو ته خیمه عابد علي کمباین اوس دا کرسر کم ځای کې دی کرسر دا کنټرول اوس هم پدې کې دی زه مده سید نه کیږي زه چې څنګه کلیر کوم نو دا دې څنګه بر دغلت لاړ شي فرست نیم تا نو به څنګه کو on the clear button باندې به کو کنه ed first dot request focus د چاته لاړ شي فرست دا اج هر ځای کې وي اوس یو ځل به ایگزیکیوټ کو دام کمباین کو صحیح ده کرسر دې ځای کې کلیر لاړو فرست دا کلیر هم شو او ان کې موږ سو بل ed first لونګه فوکس هم ورکو دا په جاوا کې مشته ټیک شو خبره یس سر نور دې کې آی تھنک چې بس ټیک دا एग्जांपल صحیح ده څه کوېشن پکې وینو وای نشته